نوریا هغه افغان نجلۍ چې په ژوندون یې مړه وه. نوریا د خپل ژوند د فریاد داسې بیانوي. نوریا هغه افغان نجلۍ وه چې د هلکانو په جامه کې په یو کافي شاپ کې کار کاوه. نوریا وایي زه 9 کلنه ومه چې پلار مې وفات شو، نو زمونږ په کورنۍ کې لوی ترینه کسه زه ومه، نو دې ته اړ شومه چې د هلکانو جامې واغوندم تر څو ما ونه پیژني څوک چې ته جینۍ یې، په دې خاطر چې په دې ټولنه کې نجونو ته دومره وخت نه ورکول کیږي. ویل یې زه دې ته اړ شولمه چې په یو کافي شاپ کې کار وکړم تر څو د خپل کور احتیاجات ورپوره کړم. نوریا وایي له 3 کلونو راهیسې په دې کافي شاپ کې کار کوم تر څو د خپل کورنۍ دپاره حلال رزق وګټم. نوریا وایي له دې مخکې مې هم په یو لبنیات کارخانه کې کار کاوه، نو هلته مې معاش دومره نه و چې زموږ د کور احتیاجات ورپوره کړي. وایي دې ته اړ شولم چې په یو کافي شاپ کې کار وکړم، نو د هلکانو په جامه کې به ګرځېدم تر څو له هلکانو سره فرق ونه لرم. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. نوریا هغه افغان نجلۍ ده چې د هلکانو په جامه کې به ګرځېدله او په هلمند ولایت په یو کافي شاپ کې له 3 کلونو راهیسې کار کوي. وړمه ورځ له طالبانو سرتیرو لخوا نیول کیږي، عکسونه او ویډیوګانې ترې کیږي او په سوشل میډیا کې خپریږي. نوریا هغه بې کسه او بې وسه افغان نجلۍ ده چې پلار یې 4 کاله مخکې وفات شوی و، نو دې ته اړ شوله چې د هلکانو جامې واغوندي تر څو له هلکانو سره توپیر ونه کړي. نو وړمه ورځ له طالبانو لخوا نیول کیږي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.